السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو د کم انسان چې د رزق مسله وي یا د رشتې مسله وي یا د حاجت پوره کول وي یا یو د زړه ارمان د زړه خواهش پوره کول غواړي د دې وظیفې عمل دې وکړي انشاءالله دغه ټولې مسلې به ختم سي او الله تعالی به له خپل دربار څخه د زړه هغه جایز حاجت ور پوره کړي، هغه جایزه تمنا چې دی لري هغه به یې پوره سي او دی چې د کم مقصد لپاره کوشش کوي په هغه مقصد کې کامیابي غواړي الله تعالی به د دې وظیفې په کولو سره په هغه مقصد کې کامیاب کړي. دوستانو د محرم مبارک شپې او ورځې شروع دي، پر تېرېدو دي، ډېره په تیزي سره روانه مبارکه میاشت ده، د دې چا خاطر نه کوي، وخت چاته انتظار نه کوي، نو کوشش وکړئ له دې موقع څخه ګټه فایده نفع واخلئ. په دغو شپو کې عبادت کول ډېر ثواب لري، دعاګانې کول ډېرې قبلیږي او د انسان حاجتونه ډېر زر پوره کیږي، د انسان خواهشات پوره کیږي، جایز خواهشات د دنیا او د آخرت. دا ډېرې بهترینې مبارکې شپې او ورځې دي، دا موقع له لاسه مه ورکوئ، بار بار به ډېر مشکل ده چې تاسو ته دا موقع په لاس باندې درځي. نو که یو انسان په زندګي کې مثلا د رزق مسلې سره مخ وي، یعنې داسې وي کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي او قرضدار زیات وي، فورونه زیات وي، یا یو انسان وي کاروبار یې وي خو په کاروبار کې ترقي نه وي، پرمختګ نه وي او دی په خپل کاروبار روزګار کې ترقي غواړي چې دی کامیاب سي، مشهور سي او د ده تجارت د کاروبار مخ ته ولاړ سي، نو هغه انسان هم دا وظیفه کولی سي. هغه انسان هم کولی سي په دې خپله وظیفه باندې خپل کاروبار سم کړي او ترقي پر مخ باندې په دنیا او آخرت کې پیدا کړي. یو انسان د مثلا د رشتې سره مثلا د رشتې له نه کول یا د رشتې له مشکل له مده سره مخ ده چې مثلا یا رشته کیږي نه یا راسي خو ریجټ سي، کینسل سي، یا د ده لپاره یا د دې لپاره څوک د رشتې لپاره راځي نه، بالکل خلکو ذهن تر اړولی وي، یا د رشتې لپاره مثلا اسباب نه وي، پیسه نه وي چې دی په هغه باندې رشته ځان له وکړي، نو انشاءالله دغه یو عمل زه در کوم دا کوئ، دا به انشاءالله تاسو ته د رشتې اسباب هم برابر کړي او که تاسو ته رشتې تر مابین چا رکاوټ جوړ کړی وي، یعنې فرض که ته د خوښي رشته ځان ته کول غواړې خو کور کې داسې کسان وي چې تا یا د مثلا زنانه نارینه مثلا د خپلې خوښۍ رشتې ته نه پرېږدي، انشاءالله د دې عمل داسې کوه دی په پټه باندې، دې عمل به انشاءالله الله تعالی د دوی په زړونو کې داسې څه واچوي چې ستا د خوښۍ رشتې ته به تیار سي. نو دوستانو ډېر کوچنی عمل ده او ډېر مجرب عمل ده، له یو عالم څخه هم اورېدلی ده دا عمل، دا صرف او صرف مثلا لیک په پابندي سره او په توجه او په خلوص نیت او په یقین سره کول غواړي، نور په دې کې کوم مشکل نشته، نور په دې کې کوم داسې تکلیف جن خبر نشته، نه کوم په دې کې داسې سخت حالات دي چې تاسو به داسې وایاست مثلا چې هغه ډېر ګران کار وي، اسانه ده، هر کس کې قرآن شریف زده وي که یې نه وي زده. او بل دا وظیفه دوستانو که یو انسان له دې سره مخ مثلا اولاد یې نه کیږي، یا داسې وي ډېر کسان زنانه اولاد یې ډېر کیږي خو نارینه نه وي، یا څوک د نارینه اولاد شوقي وي نارینه اولاد غواړي، څوک د زنانه شوقي زنانه اولاد غواړي، دنیا د څوک د څه شي شوقي، څوک د څه شي، یا څوک د خپل ذاتي مکان ذاتي کور شوقي وي، یا یو انسان مثلا د موټر بنګلې شوق لري، مثلا دغه وظیفه به ستاسو دا شوقونه هم انشاءالله در پوره کړي، ځکه چې له الله څخه امید مه کوئ، الله ډېر مهربانه ذات خپل بنده ته هغه څه ورکوي چې بنده یې وغواړي، خو بنده باید له الله څخه چې څه غواړي اولین ورڅخه حلال وغواړي، له حرامو څخه اجتناب وکړي او پر حلالو باندې له الله تعالی څخه قدرت وغواړي، کومک نصرت
نه پر حرامو باندې. دوهم بنده چې له الله څخه څه غواړي او په یقین مضبوط، په یقین، په عمل مضبوط سره، په ایمان مضبوط سره، په توکل پر الله سره، په دې سره یې وغواړي، الله تعالی بیا ډیر زر ورکوي. نو دوستانو د وظیفې عمل درته ښیم، د ماښام د لمانځه نه بعد یې کوئ. دا ډیر اسانه عمل د تر هغو پورې یې مه پرېږدئ. مثلا چې د کمې مسلې لپاره یې کوئ، دا کم چې مخکې ما له تاسو سره شریک کړو، چې رشته و، مال و، چې هر څه و، اولاد هغه په خپل ذهن کې نسئ. د ماښام له لمانځه نه چې فارغه کېداست، دا وظیفه تقریبا 80 واره وایاست. هغه دا ده: اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بس اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا 80 واره وایاست. لغه نه بعد دعا کوئ. دا داسې وظیفه هم د دوستانو که بیماریانې در باندې مسلط وي هغه هم ختموي، که سحر جادو در باندې مسلط وي هغه هم ختموي، او که دښمن در باندې غالب وي هغه هم مغلوبه کیږي. نو دا وظیفه دوستانو خپله هم وکړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. د ماښام له لمانځه نه بعد 80 واره یې وایاست، انشاءالله مثبت ریزلټ په لاس درکړي. پر الله تعالی مو سپارم. تر بلې وظیفې د خدای په امان. السلام علیکم.